نن راغلی جانانا د سبا څه پته لګي، نن راغلی جانانا د سبا څه پته لګي، بیا بیا مو وای چې زما یاره بیا څه پته لګي. کلیوال مروتونه د ښار دوړو کې ړانده شو، اوس نه ستا څه پته لګي نه زما څه پته لګي. دا تپوس زما نه مه کړه چې په کومه مخه لاړم، زه د مینې بنجارې یم زما دا څه پته لګي. د جینۍ په وار پیدا یې رقیب جانه څه چې وایې، د جینۍ په وار پیدا یې رقیب جانه څه چې وایې، مخامخ یې راته وایه په شیشه څه پته لګي. نور د ښکلو د محفل نه لږ په ډډه باندې ګرځه، یا ساده باد عزیزه دا څه پته لګي. ملګرو سلامونه، ستاسو ورور ستاسو ملګری سلمان ساغر یم. پروګرام ادبي محفل دی او ادبي محفل مو نن مانیری کلي ته عزیز مانیروال خواته راوړی دی. د ډېرو ملګرو د ډېره وخته پورې غوښتنه وه چې د عزیز صاحب له لاړ شي خو د هغې نه د خوند رنګ شاعري ریکارډ کې نو ملګرو تر اوسه پورې وخت اجازه نه راکوله، نن وخت اجازه راکړې ده. نن راغلی یم په دغې سوچ په دغې فکر سره چې د خپل ګران مشر نه د عزیز مانیروال صاحب نه خوندوره شاعري ریکارډ کړم او له تاسو سره یې شریک کړم په خصوصي توګه باندې هغه ملګرو سره چا چې د عزیز صاحب غوښتنه کړې وه. عزیز صاحب را سره په څنګ کې ناست دی، د هغې په مخ کې زما په شان د کمزوري سړي خبرې کول کار نه دی، خو بیا هم زه به خپله هڅه کوم، خپل کوشش به کوم چې هغې سره خپل مشر سره خپل سر مشر سره خبرې وکړم، د هغې ژوند وپوښتم چې ژوند یې څنګه روان دی، بیا ترېنه خوږه شاعري هم ریکارډ کړم. عزیز صاحب په خپل پروګرام کې درته هرکلی وایم. ډېره مننه، ډېره مهرباني. تاسو ته په خیرالي وایو، د زړه د تله ته په خیرالي وایو، د زړه د ډډه ته په خیرالي وایو. تاسو ته ستاسو ملګرو ته سلمان خان او دا تاسو ډېره لویه کوئ چې په خپلو وسیلو باندې تاسو په دې ټول وطن کې ګرځئ، خپلو شاعرانو ادیبانو فنکارانو پسې او خپلو پښتنو ته یې ښیئ او روئ ورته، نو دا ډېره مثبته سرګرمي ده او تاسو له په دې ډاډ او داد درکوم. مننه جی، دغه د پښتو خدمت دی، د پښتو د خدمت په موږ باندې فرض دی، موږ به ګرځو ستاسو په شان دي د کار او د زیار ملګرو پسې، شاعرانو پسې، ادیبانو پوهانو پسې. دغه ملګري به تاسو جی ویني، تاسو به ورته د خپلې خوښې څه وایئ، دغه ستاسو ډېر زیات فین دي او موږ ته ډېرو ملګرو دغه خبره کړې وه چې عزیز صاحب له لاړ شي او د هغې نه شاعري ریکارډ کړې، نو څه به ورته وایئ؟ نو بس ټولو پښتنو ته سلامونه، مسافر وروڼو ته په خصوصي توګه باندې، او موږ سره نور څه دي خو دغه شاعري ده، نو شاعري خامخا د ټولو ته پښتنو ته ډالۍ چې یو غزل پیش کړم. جی ارشاد. ستا د خبرو چې انداز ښکلی دی، ستا د خبرو چې انداز ښکلی دی، زما د مینې دا جواز ښکلی دی، ډېر ښکلی دی. او څوک په کارغانو څوک په خراړو مین، څوک په کارغانو څوک په خراړو مین، خو پښتانه وایي چې باز ښکلی دی، ډېر ښکلی دی. او یا د ښار ښکلیا راځه غرونو ته، یا د ښار ښکلیا راځه غرونو ته، د سترګو جنګ له دا محاذ ښکلی ښکلی ډېر ښکلی دی. او د باچا خان بابا د ژوند فلسفه، د باچا خان بابا د ژوند فلسفه، انجام ښکلی دی آغاز ښکلی دی. په توره شپه د سحر زیری وکړه، په توره شپه د سحر زیری وکړه، و تورانه کې ستا آواز ښکلی دی، ډېر ښکلی دی. او مقطع ده چې ټول ماروخان پکې خپل ځان لټوي، ټول ماروخان پکې خپل ځان لټوي، عزیزه یاره ستا بیاز ښکلی، ډېر ښکلی دی، ډېر ښکلی. عزیز صاحب ګرانو ملګرو، د عزیز صاحب یو کلام را سره لاسو کې دی، غواړم چې تاسو سره شریک کړم. عزیز صاحب وایي چې بد یمه که ښه یمه او دغه یم چې څه یمه، بد یمه که ښه یمه او دغه یم چې څه یمه، دې مرګوني کلي کې غږ د ژوندانه یمه، ته چې راته نه ګورې تا ته په کاته یمه، داسې یې جوړ کړی یم اور یم اوبه یمه، داسې یې جوړ کړی یم اور یم اوبه یمه، ستا نه که لوګې نه شم ستا عزیز به نه یمه. ملګرو دا که یو څو شعرونه مې در سره د عزیز صاحب شعر کړل، امید دی چې تاسو به دې نه خوندونه اخیستي وي.
عزیز صاحب خواله راغلي یو څنګه چې تاسو ته پته راغلي را سره په څنګ کې ناست دي په دغه یو غزل یې نه پرېږدو غواړو چې یو بل غزل یو بل کلام را سره هم شریک کړي عزیز صاحب یو بل کلام را سره شریک کړي ډېر خوشحاله به صحیح ده څو شعرونه دي هغه به هم در سره شریک کړم چې هېڅ چا سره چل چلکې نه کوم هېڅ چا سره چل چلکې نه کوم واخله زه په عقل باندې څه کوم واه ډېر ښکلی هېڅ چا سره چل چلکې نه کوم واخله زه په عقل باندې څه کوم او ته مې غورځولو پسې مه ګرځه ته مې غورځولو پسې مه ګرځه زه چې را پرېوځمه خاته کوم واه ډېر ښکلی دا شعر بیا ووایي ته مې غورځولو پسې مه ګرځه زه چې را پرېوځمه خاته کوم او هغسې جانانه په زړو سترګو هغسې جانانه په زړو سترګو اوس هم ستاسو چمته تله راتله کوم ډېر ښکلی دی هغسې جانانه په زړو سترګو اوس هم ستاسو چمته تله راتله کوم او ځکه خیري خپل پښتون اشنا کړه ځکه خیري خپل پښتون اشنا کړه خپل کشري زوی له به واده کوم واه ډېر ښکلی دی ځکه خیري خپل پښتون اشنا کړه خپل کشري زوی له به واده کوم او مقصد چې دا زما عزیز دی ورته وګوره دا زما عزیز دی ورته وګوره د سره خو ډېر لیده کاته کوم دی سره خو ډېره مننه ګرانو ملګرو تاسو عزیز صاحب اورېده امید دی هیله ده چې تاسو به د هغې د شاعرۍ نه بلها خوندونه اخیستي وي او دغه پروګرام دغې ملګرو ته ډالۍ کوم چا چې د عزیز صاحب غوښتنه کړې وه هغې له راغلي یو ناست یو ورسره ادبي محفل مو ورسره وکړو زموږ فکر زموږ خیال صرف دغه دی چې دغه د کار او د زیار خلک چې دي دوی سره د کار او د زیار خبرې پرتې وي چې دوی په ژوند باندې ونازو چې دوی د مرګ نه پس مونږ چې کم دی نو د مونږ د ټولو د مرګ نه پس مونږ خپلې ګوتې ونه مروړو نو ګرانو ملګرو خپل ادبي محفل راغونډوم د عزیز صاحب په دغه یو څو شعرونو باندې وي چې دا ماښام چې مازدیګر ته غاړې وځي دا ماښام چې مازدیګر ته غاړې وځي ستا یادونه مې ځیګر ته غاړې وځي د سپوږمۍ د رڼا راز راته معلوم شو د سپوږمۍ د رڼا راز راته معلوم شو دا هم پټ په پټه انور ته غاړې وځي وځي بختورو سره وځي ښکلې مونږ سره چرته غاړه وځي دا مې وورې کوبت به داسې وشي چې کابل به پېښور ته غاړه وځي غنمرنګه یاره ستا د زړه دپاره غنمرنګه یاره ستا د زړه دپاره عزیز تاسو ټول ټبر ته غاړه وځي خپل ورور سلمان ساغر له د خپلو ګرانو ملګرو د مدثر د خالد او د نعیم ورکې اجازت چې چرته یې ښاد آباد اوسئ د الله په امان